یو کلی وی او په هغه کلی کې ډیره زیاته ګرمي وي او په هغه کلی کې یوه چوړې لیونی د ګرمۍ د لاسه تویږي راتویږي. د چوړې ډیره زیاته ګرمي شوې وي. دا وایي چې داسې ځای له به ځم چې هلته یخني وي. دغه چوړیل په کلي کې کله یو کور ته لاړه شي او کله بل کور ته لاړه شي، خو داسې کور پیدا نه کړي چې هلته دغه ګرمي ختمه شي. په دې وخت کې چوړیل وایي چې هلته یو دفتر دی، هغه ته به لاړه شم او یخه به شم. نو چوړیل هغه دفتر ته روان شي او هغه دفتر ته لاړه شي. نو د دفتر دغه مالک ورڅخه ډیر زیات ویریږي چې دا خو ډیره زیاته خطرناکه چوړیل زموږ دفتر ته راغله. په دې وخت کې هغه چوړیل د دفتر والا هغه کس وخوري. چوړیل ډیره زیاته خوشحاله شي ځکه چې چوړیل ته هغه دفتر یوازې ورپاتې شي او په هغه دفتر کې نور هیڅوک نه وي. هغه چوړیل یوازې ایسي ته کیني. چوړیل له ځان سره دغه فکر کوي چې اوس خو مې یو انسان هم وخوړو او دغه دفتر یوازې راپاتې شو. زه به داسې کوم چې له دې وروسته به هر هغه کور ته ورځم چې په هغې کې یو یا دوه کسان وي. هغه کور ته به ننوځم او په هغه کور کې چې څوک وي هغه به خورم او هغه کور په ماته همدغسې پاتې کېږي لکه څنګه چې ماته دغه دفتر پاتې شو. چوړیل ډیره زیاته خوشحاله ولاړه وي او له ځان سره ډیرې ښې خبرې کوي. له دې وروسته چوړیل له دغه ځای نه روانه شي، د باندې ودرېږي. په کلي کې ولاړه وي. چوړیل وایي چې زه به دلته همدغسې ولاړه وم تر څو په دې لار باندې څوک تیریږي نو زه به په هغه پسې شاته لاړه شم او د هغه کور ته به ورشم او هلته به دغه کس وخورم او هغه کور به یې هم راته پاتې شي. زه به داسې وکړمه چې د ټول کلي خلک به وخورمه، داسې به یې وخورمه چې دوی ته به کور ته ورځم او په کور کې چې دوه یا درې کسان وي هغه به خورمه. که کوم کور کې کسان ډیر وي هغوی ته به نه ورځمه، کوم کور کې چې کسان لږ وي هغه به خورم او کور به یې ماته پاتې کېږي.